بس زر صحابه کرامو د زرو تنو قافله برابر شو روان شو د مدینه منورې نه په لار باندې مزل لاړو نو هلته کې یو ځای راغی نبي علیه السلام هلته پړاو واچوي ودرېږئ چې ودرېږئ هلته نبي علیه السلام په خپل لښکر باندې داسې نظر واچوي چې زما په لښکر کې ځوانان څومره دي هلکان څومره دي د خپل لښکر معاینه یې کوله کوم ځای کې چې نبي علیه السلام پړاو واچو هلته کې اوس یو جومات راښکته دی مسجد مستراح ورته ویلی شي مسجد مستراح دا اوس هم هلته مسجد موجود دی دلته د نبي علیه السلام پړاو واچو د خپل لښکر د معاینې دپاره داسې ګیر چاپېره کتل نبي علیه السلام وفرمایل د کومو هلکانو عمر چې د 15 کالو نه کم وي هغه واپس کوي کورونو ته یعنې دا نابالغه دي واړه ځان سره جنګ له نه بیایي نو چې د چا په عمر د 15 کالو نه کم و نو هغه به یې رښتیا کور ته به یې لېږو په دې دوران کې یو صحابي دی هغه په صف کې ولاړو نو د ده عمر هم د 15 کالو نه کم و رافع ابن خدیج رضی الله تعالی عنه رافع رضی الله تعالی عنه د عمر خو کم و د دې په صف کې ولاړو نو د خپې دا پوندې اوچتې کړې د ګوتو په سر داسې ودرېدو ځان یې دنګ کړو دې دپاره چې ما نبي علیه السلام د جهاد نه واپس نه کړي نو د داسې د خپو باندې ځان دنګ کړی دی نبي علیه السلام پرې تېر شو خیال یې ورته نه شو ځکه چې قد یې لوړ نو سموره ابن جندب رضی الله عنه عمر کم و دیم نبي علیه السلام راویستو وایي ته ځه کور ته ته ماشوم یې د ورته وایي د الله پاکه پیغمبره زه دې واپس کړم او رافع ابن خدیج خو هغه دی ولاړ دی هغه ته خو څه نه وایي هغه هم زما نه په عمر کې کم دی نبي علیه السلام ته وفرمایل ما ولې کور ته لېږې دی ولې پرېږدې بیا ورته وفرمایل د الله پاکه پیغمبره پر زه د ده نه کمزور یم نه یم خو ما دې به پرځولو را زه یې را پرځوم دا ګوره د نوجوانانو صحابه کرامو د هلکانو د جهاد سره دومره مینه وه سموره ابن جندب رضی الله تعالی ته فرمایي وایي د الله پاکه پیغمبره تا رافع ابن خدیج پرېښودو دی خو زما نه زورور نه دی راوله ما نه په پرځولو زه دې را پرځوم نبي علیه السلام داسې د خوش طبیعتۍ لپاره ویې لکه راوځئ دواړه پرځولو که چې څوک چاک دی نو چې دواړه ورغله که نه نو رافع ابن خدیج رضی الله تعالی خو یې راتاو کړ ځمکې ته نو سموره ابن جندب رضی الله تعالی ته فرمایي چې ما درته نه چې الله پاکه پیغمبر دی په ما کمزور دی نو ته دې پرېږدي او ما کور ته واپس کوي نبي علیه السلام ورته وایي عزت هم راځه جهاد له صرف دا دوه صحابه کرامو سموره ابن جندب رضی الله تعالی او رافع ابن خدیج رضی الله تعالی چې د دوی عمر د 15 کالو نه کم او دوی پکې شریک شوي جهاد کې غزوه احد کې نور چې څومره کم عمر وهي واپس کړو دوی رالو چې کله د غزوه احد دا کله چې د احد مقام ته راورسېدل که نه د احد مقام ته راورسېدل نو په دغه عین ټایم کې عبدالله بن ابی بن سلول رئیس المنافقین چې دی واپس شو د مسلمانانو نه او څه خبره یې وکړله دا خو جنګ نه دی دا خودکشي ده زمونږ په خبره باندې عمل نه کوي مونږ ورته وایو د مدینې نه نوځو دوی ووتل نو دا خو جنګ نه دی دلته 1000 کسان دلته 3 سره دي دا خو جنګ نه دی خودکشي ده دا جنګ وی مونږ به در سره شریک شوي وو دا خو ځان وجل یاسې نو عبدالله بن ابی بن سلول د تود جنګ نه په خپله هم واپس شو 300 کسان یې د ځان سره روان کړو 300 کسان نو د مسلمانانو لښکر خو د مخکې نه 1000 کسانو نو 300 د ده واپس 900 کسان پاتې شو 200 پاتې شو دی لاړ مدینې منورې ته چې مونږ جنګ نه کوو نبي علیه السلام په هغې جنګ په ځای باندې نظر واچو نو د مکې نه مشرکین خو مخکې راغلي وو که نه کافر مخکې راغلي نو کوم طرف چې د اوبو طرف په باندې هغې نه اول قبضه کړې وه نبي علیه السلام داسې وکتل نو په دغې ځای کې یوه کنده ده هغه غونډکۍ به تاسو لیدلي د احد یو خو د احد غر دی غټ غر دی خو ډېر لوړ غر دی په خوا ته هغې مسجد سره یو غونډکۍ ده د دغې غونډکۍ نه شا طرف ته خو تاسو کتلي یو کنده هم ده د اوبو اوس هم شته په هغې وخت کې به ډېره جوړه کنده اوس لږه جوړه ده نو نبي علیه السلام چې وکتل دغې کندې ته ویې راسې نه چې مونږ دلته په جنګ شو دا کافر په دې کنده کې پټ راشي د غونډۍ باندې راوخي چې په مونږ حمله ونه کړي نو نبی علیه السلام په دغې غونډکۍ باندې 50 تنه کېنول فرمایل وی د دې غونډۍ نه به تاسو راکوزېږئ نه که مونږ فتح ومونږ ته هم به نه راکوزېږئ که مونږ شکست ومونږ ته هم به نه راکوزېږئ تر دې کو زمونږ غوښې مارغان وتښتولې تاسو به د دې غونډۍ نه راکوزېږئ نه 50 تنه نبی اسلام په دې غونډکۍ کېنول بې اصله چې کافر په مونږ باندې شا غاړې حمله ونه کړي تاسو په دې غونډۍ باندې ناست یو اول مقابله شروع شوه یو تن به راوته سکونه دواړو طرف ته جوړ کړه شو یو تن به راته حمله به یې کوله دوه طرف به مقابله کوله په دې مقابله کې هر مسلمان له چې کافر راته کافر مردار کړی دی مسلمان ته فتح ممکن ده حتی تر دې پورې چې 2 کافر مردار شو په دې لږ جنګ کې 2 کافر مردار شو په دې کې ابو دجانه رضی الله تعالی عنه وروته د ابو دجانه رضی الله تعالی عنه چې کنه د چې کوم ځکه نبی علیه السلام صفونه جوړ کړ د نبی علیه السلام بیان وکړو او خپل تور حدیث راوستله زما دا تور زه چاته ورکم چې د دې حق پوره کړي خپل تور نبی رسول الله راوستله زه د خپل تور چاته ورکم څوک په واخلي چې د دې تور حق پوره کړي یو صحابي براته هغه د الله پاک پیغمبر زه حق پوره کړی شم ما راکړ نبی رسول الله به انکار کړ په اخر کې ابو دجانه رضی الله تعالی عنه راغی نورته د الله پاک پیغمبر ما راکړ زه به حق ورکړم نبی رسول الله ته ورکړه دته څنګه ورکړه د مخکې نبی رسول الله په جنگونو کې لیدل د عجیب انداز او د ابو دجانه رضی الله تعالی عنه د په جنگ کې ډېر عجیب حالت و د ټول عمر په جنگ کې سور پټ کې و
سر پټکې به والو او په جنگ کې به ډېر په یو تکبر سره غونډه ګرځېده د ځان له انداز په جنگ کې نبی رسول الله دا انداز ډېر خوښاو نبی رسول الله د تور ورغلاوي ته د حق پوره کولای شي نو چې کله داسې د یو تن جنگ وشو دوه کافر مردار شو نو ابو دجانه رضی الله عنه میدان ته وته د تور داسې تا وکړه او اشعاري ویلو انا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسبح لدى النخيل انا الذي عاهدني خليلي زه هغه سړی یم چې زما دوست وعده اخیستې ده زما هغه دوست وعده اخیستې چې د هغه مینې زما په زړه کې کور کړی دی نبی علیه السلام یادو او د هغې غر په لمن کې زما نه وعده اخیستې ده څه وعده یې رااخیستې ده ان لا اقوم الدهر في القیول اضرب بسیف الله والرسول زما نه دا وعده اخیستې چې زه به په شاته صف کې نه ودرېږم او زه به د الله او د الله د رسول دشمنان د پیغمبر په توره باندې وخم زما نه دا وعده اخیستې ده دا اشعاري وویل او دا توره یې داسې تو کړه او ډېر په تکبر باندې روان شو د ابو دجانه رضی الله عنه ډېر په تکبر روان شو نبي رسول الله داسې وکتل کړه ډېر په تکبر او په غرور روان دی نبي رسول الله مسکی شو الله ته دا حالت ډېر ناخوښه دی الله ته تکبر داتلو وی ډېر ناخوښه دی الله چېرته دا نه خوښوي خو په حالت د جنګ کې الله ته بیا دا چال خوښ دی الله ته د تکبر داتله ناخوښه دي خو چې د کافر سره د مقابله بیا د مسلمان څومره په تکبر کې ګرځي الله ته داتله بیا خوښ دي نو د کافر په مخ کې به داسې عاجز نه ګرځي بیا به ښه په تکبر سره ګرځي د ابو دجانه رضی الله عنه ډېر په تکبر سره په دې جنګ کې روان شو نبي رسول الله په خندا شو الله داتله ډېر نه خوښوي خو په جنګ کې ډېر خوښ دي ګورې او ده دا توره داسې تاو کړه که نه روان شو چې په کوم طرف پته نو د کافرو دا سترې به یې غورځول داسې یو به ور مخله نه شو راتلی حتی تر دې پورې چې لاړ که نه او دا توره چې اوچته کړه ویې کتل نو هنده یې مخې ته ولاړه ده هنده مخې ته ولاړه وه د ابو سفیان ښځه د عتبه لور دا ورته مخامخ ولاړه ده نو چې ده دا توره داسې اوچته کړه نو دې چغې کړې وی راشئ زما مدد الله نو یو کافر هم خواله رانغی نو چې رانغی نو ده داسې وکتل دا توره خو د نبي علیه صلات وسلام ده نو ده په پیسو کې ښځه باندې زه څنګه وچلومه دا توره د نبي علیه السلام ده دا خو ډېره نامناسبه ده چې زه په پیسو کې ښځه وچلومه د هغې امداد نه څوک نه راځي نو توره چې وروستی کړه هغې پرېښوده هېڅ یې ورته ونه څه ورته ونه وي دارنګې بیا حضرت حمزه رضی الله تعالی میدان ته ور مخکې شو او توره یې راواغسته هر کافر به ځان پټو د حمزه رضی الله تعالی د تورې نه ځکه چې حمزه رضی الله عنه په کم طرف ته که نه نو بس د کافرو سرونه به ورته اورېدل داسې په بهادرۍ سره جنګېده بهادرۍ سره خو په ده باندې ګزار یو تور غلام و په حبشي غلام و هغه پې ګزار وکړو وحشي ابن حرب او دی یو تن رالېږلی و د مکې نه په دې لالچ کې د هغې کس تر په جنګ بدر کې مردار شوی و نو هغه ورته وی ته لاړ شه او د نبي علیه السلام چې کوم تره دی حمزه خو هغه ته مړ کړو که نه شهید دي کړو ته زما د طرفه ازاد یې دی په دې لالچ رالېږلی و د وحشي ابن حرب نو چې کله جنګ شروع شو نو خو جنګ نه کوو دی د یو کټ شاته ناست و حمزه رضی الله عنه غلی غلی سیکو چې دی به زه چېرته ګورم نو د حمزه رضی الله عنه په ده باندې نظر نه اورېده یو ګډ شاته ناست و نو حمزه رضی الله عنه روان و دی ناست پې پاسېده په دې نوم کې وله نیزه ومنډله په دې نوم کې چې نیزه ومنډله شاته د حمزه رضی الله عنه راووتله حمزه رضی الله عنه څو قدمه لا خو ځمکې ته راتاو شو شهید شو او دې چې څنګه حمزه رضی الله عنه باندې ګزار وکړ بیا شاته لاړ سل ټکې بیا په جنګ کې د شرکت نه دی کړی ده خو خپل مقصد دپاره راغلی چې زه آزاد شم که نه زه حمزه ما قتل کړو ما به ته ازادي میلاو شي دکه وحشي ابن حرب چې د نبي علیه صلات وسلام ترې په ډېر بې درده شهید کړی و او نبي علیه صلات وسلام ته چې کله حمزه رضی الله عنه رایادېده که نه ژړل به ډېر زیات په خپل تره پسې خفه و دا وحشي ابن حرب بیا دی راغی چې کله مسلمان شو د نبي علیه صلات وسلام په لاس باندې بیعت وکړو مسلمان شو نو ده ځان نه ښکاره کوو چې کله مسلماني ده ځان یې نه ښکاره کوو ښه مخکې پټ کړی و هسې نه چې نبي علیه السلام مې وپېژنې چې ته هغه نه چې زما تره دې قتل کړی و زه ستا اسلام نه قبلېږي لړ کېږي زما د مخې نه نو ځان یې پټ کړی و ځان یې نه ښووه نو چې کله اسلام راوړه که نه نو څه کسانو ورته وي د الله پاکه پیغمبر ده خو وحشي ابن حرب دی کوم چې حمزه شهید کړی و دا خو ستا د تره قاتل دی نو نبي علیه السلام د سترګو نه اوښکې وبهېدې هماله یو انسان مسلمانول د زرو کافرانو د قتل نه بهتر دی زه زر کافر قتل کم زه په هغې نه خوشحالېږم زه یو کافر مسلمان کم زه په هغې خوشحالېږم خیر دی که وحشي ابن حرب زما د تره قاتل دی خو چې مسلمان شو زه پرې خوشحاله یم خو دومره ورته وویلو وحشي ابن حرب ته یې وویل نبي علیه السلام دومره کار وکړه که نه چې ته مسلمان شوې الله ستا توبه قبوله کړه الله ته معاف کړې خو زما مخې له ډېر مه راځه ځکه چې ته زما مخې له راځې ما ته خپل تره را یادېږي چې د هغه سره په غزوه احد کې څه شي وو نو زما زړه ته درد راځي وحشي ابن حرب ډېر پښېمانه و په دې خپل کار باندې او قسم یې وخوړو زه به داسې کار کوم چې ما تېر کوم ګناه کړی چې د هغې کفاره شي ده ما د نبي علیه السلام تر شهید کړی که نه زه به داسې کار کوم چې د دې ګناه کفاره شي بیا مسیلمه ابن کذاب ده د پیغمبرۍ دعوه وکړه دی پټ روان شو بس زما د ګناه کفاره صرف دا ده دی روان شو پټ په مسیلمه ابن کذاب پسې او
او څنګه چې حمزه رضی الله تعالی په دینوم باندې والو شهید کړو کنه دک شانتي مسیلمه ابن کذاب په دینوم کې په دې نيزه او پور راپورتي سره مبارک دا غسل چې د پیغمبري دعوی کړی و هغه په دینوم کې په نيزه او مردار کو ویزا ما د خپل ګناه کفاره ادا کړل دا ځکه چې ما حمزه رضی الله تعالی شهید کړی وو خو هغه د نبی اسلام محبوب تر خو د نبی اسلام په دشمنانو کې بدترین دشمن مردار کو بدترین دشمن می مردار کو هغه کافر می مردار کو چې هغه د پیغمبري دعوه کړو